پنځم سوال دا دی چې اين الله عز وجل، الله تعالی چیرته دی؟ نو د دې جواب دا دی چې الله فی السماء فوق العرش، الله تعالی په اسمان کې د عرش د پاسه، فوق جميع المخلوقات، د پاسه د ټول مخلوقاتو دی. او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایلی دی الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات د عرش د پاسه دی. او بل آیات وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر، الله تعالی غالب ذات دی فوق عباده، برد بندگانو نه دی. وهو الحکیم الخبیر، او الله تعالی حکیم ذات دی، حکمتونو والا دی. الخبیر خبردار ذات دی. او بل سوال دا دی چې لماذا خلقنا الله، مونږ الله تعالی له څه لپاره پیدا کړي یو؟ جواب د دې دا دی چې الله تعالی مونږ له خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو. الله تعالی سره به هیڅوک شریک نه ګرځو، او الله تعالی مونږ عبس او د له العب لپاره نه یو پیدا کړي، او نه داسې محمل پیدا کړي یو. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت او بندګۍ لپاره می پیدا کړي دي. نو موږ انسانان الله تعالی د خپل عبادت او د بندګۍ لپاره پیدا کړي یو، دارنګه پیریان هم د الله تعالی بندګۍ او عبادت کوي. نو موږ او تاسو لره پکار ده چې خپل بچو ته لارښوونه وکړو چې د الله تعالی عبادت کوي او دارنګه د الله تعالی بندګي کوي.